أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله مولانا العظيم. حضرات دا کما میاشت تیر شوا او پرون دا غی خیری تاریخو دا غی ترجب المرجب وی او من ورطا پا پختو که زبرگا میاشت وایو او دا پختو دا اصطلاح دا نمونه چی دی نو دا دیر مطابق دا شریعت دا آغا احکامات سر او دا حقید آغا برکات سر دی. شو قدر تا پا عربه که شعبان وی من ورد شو قدر وایو نو شب قدر پکی ده لکه اس پینزل لس ورد چی تیرش انشاءاللہ دا دی میاشتی نو بیا باور پسی پینزل لسم دا شعبان داوم دا لیلت القدر یعنی دا شب قدر اغا شپا ده خو آغا شب قدر کم چی دا رمضان شریف تی آغا جدا ده دا قدر په معنا د تقدیر سره دي کې تقدیرات د کال لیکل کېږي نو ځکه ورته شب قدر وایي او هغه شب قدر د شب عظمت نه ده هغه د عظمت په تور ورته ویل کېږي. دې میاشتې ته زبرګه وایي شاید او باید او کېدی شي چې دا ورته مشرانو د دې وجې ویلي چې په دې میاشت کې یو خدا ده چې نبي علیه الصلاة والسلام به دغه تېره میاشت کې یو دعا شروع کوله اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان او بعض روایتو کې الی رمضان راځي خو موږ د بشیر صاحب رحمت الله علیه دغه مختصر روایت وي و بلغنا رمضان. ای الله موږ له برکت راکړي په دې زبرګه میاشت کې په رجب کې او په شعبان کې دا اوس چې کومه شروع شوه ده نن انشاءالله دې دواړو میاشتو کې موږ له برکت راکړي او موږ رمضان شریف ته ورسوله کې نو دا ډېره د برکاتو میاشت دی او د برکاتو میاشتې په دې دی چې ورپسې میاشت ډېره زیاته ده مبارکه او د برکاتو را روانه ده نو د هغې برکات دوه میاشتې وړاندې مسلسل او ښکاره او بیین او واضحه شروع شي. طيب انشاءالله علماو خبر هم کړي وخت وخت دلته هم خبره وشي د رمضان شریف سره د هغې تعلق خو دغه زبرګه میاشت ورته دویمه وجه دا هم کیدی شي چې دا زبرګه ډېره ځکه ده چې په دې کې یو ډېر لویه معجزه او د نبي علیه الصلاة والسلام صلی الله علیه وسلم رفعت مکانی او عظمت شان په دې کې الله تعالی نور موجود کړی دی او هغه د معراج ده او د اسراء ورته ویل شي معراج ورته ویل شي. بعضې مفسرین دا په یو معنی سره اخلي بعضې چې دی نو اسراء چې دی نو هغه د بیت الله شریف نه د حرم محترم نه واخلي تر مسجد اقصی تر شام و فلسطین د هغه مسجد اقصی او بیت المقدس پورې هغې ته وایي او معراج د عروج نه دی دا ویل شي هغه وخت هغه خطو ته چې نبي علیه السلام د بیت المقدس نه بیا الله تعالی پورته اسمانونو ته بللی دی نو یو ته ویل شي اسراء او یو ته ویل شي معراج نو په دې کې دواړه شوي دي په یو شپه شوي دي او په لږ وخت کې شوي دي او د شپې په څه لږ حصه کې شوي دي. موږ د بشیر صاحب رحمت الله علیه دا فرمایل چې سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. الله فرمای پاکی دا هغه ذات لره هغه ذات چې د الله ذات دی هغه ذات الذي هغه ذات چې بوتللې وکړل د شپې اسراء وایي د شپې بوتلو ته ویلی شي په عربي لغت کې لیلا من المسجد الحرام د شپې په سلوکوټي حصہ کې
نو دا لیلن طالبان په پوهېږي جدا راوړو اسرائیل جدا راوړو وجه څه ده د شپې بوتلې ده خو ټوله شپه نه ده تلې د شپې په لکو ټیسه کې الله تعالی په ټولو اسمانونو او د هغې نه وړاندې تر بیت المقدسه سیلونه پرې کړي دي یو خو اسرا شوه د شپې تللي د ورځې نه دي بله دا بیا د ټولې شپې نه دي د لکو لیلن هغوی به موږ ته فرمایل چې دا تنوین للتقلیل دی دپاره د تقلیل دی څه لغونتې وخت بعضې خلک وایي چې نه دا خو دا شپه د معراج چې وه نو دا الله تعالی اوږده کړې وه نو داسې اوږده کړې وه چې په ټول عالم باندې دا اوږده وه او دا 18 کاله شپه وه وایي بعضې سیسه رحمت الله علیه به بلکل دا روایت ضعیف دی او دا چې چا ویلی دي نو هغو خطا شوي دي شپه هم دکه شپه وه مخکې مونږ د تېرې جمعې مجلسو غالبا په هغې کې د شق القمر هغه واقعه او معجزه ما تاسو ته ویلو نو هغه صرف په مکه معظمه کې نه و هغه په ټول عالم کې وه خو چې چا لیدلې ده نو هغه 2 ټوکړې میاشت لیدلې سپوږمۍ لیدلې ده خو دلته کې الله تعالی معجزه بل شان ظاهره کړه شپه هغه ده او وخت کې الله تعالی د نبی علیه السلام لپاره برکت راوستلو د معجزې هغه نوعیت الله تعالی بدل کړو هلته ټولو خلکو ته وښوله چې سپوږمۍ 2 ټوکړې شوه هغه وی چې ګنې زمونږ په نظر باندې دا 2 ټوکړې راځي نورو خلکو به دا 2 نه وي لیدلي یو سپوږمۍ به یې لیدلي ټولو خلکو دا ووی که د سفر نه رالل که د هندوستان او د سریلنکا او د نورو ځایونو خلکو ورته هغه وخت کې کتلي وي نو هغه هم 2 ټوکړې لیدلې وه دلته هغه شپه کې الله تعالی برکت راوسته او طالبانو علماو ته دا معلومه ده چې دې ته زمونږ د کتابونو په اصطلاح کې یو 2 ټکي نومونه اخلي هغې ته یو ته ویلی شي توی مکان او بل ته ویلی شي بسط زمان په پښتو کې درته وایم توی مکان دې ته ویلی شي چې بنده دپاره الله تعالی یو ځای راون غاړي را نږدې کړي راوین غاړي ورته الله تعالی یعنی هغه ځای وي لري او دته الله تعالی هغه فاصله هغه په برکاتو سره راکمه کړي او بل ته ویلی شي بسط زمان بسط زمان دې ته ویلی شي چې زمانه کې الله تعالی برکت او فراخي راولي نو برکت د مکان به څنګه راشي که برکت د مکان راتلی خو مکان به لرې کېدی که نه نه دې کې څه ته اشاره ده د نبي علیه الصلاة وسلام سورلی له الله تعالی سره د نبي علیه السلام دومره برکت ورکړو چې هغه مکان ورته رانږدې شو او د دی هغه رفتار دومره تیز شو چې بوراک به تر هغه پورې ټوپ وهو تر کومې پورې به چې د بنده تیز نظر والا بنده د هغه به نظر تر کومې پورې تلو نو یو ټوپ او یو ځای قدم به توره کېښودو مونږ ته به حضرت فرمایل والد صاحب رحمت الله علیه زمونږ چې په دې کې الله تعالی نبی علیه السلام ته د معجزې دپاره 2 څیزونه وکړل اومې ورته بسط زمان راوسته اومې ورته توی مکان راوسته بسط زمان یې ورته داسې راوسته چې هغه زمانه ورته الله تعالی فراخه کړه خلکو دپاره به اکه شپه وه څه لږ ټیسه وه خو نبی علیه السلام له پکې الله تعالی ډېر برکت ورکړو هغه ورته ډېره زیاته برکتي شوه فراخه شوه بل ورته الله تعالی توی مکان وکړو مکان یې ورته او هغه ځای ورته راون غاړه راوین غاړه راکم شه بس هغې کې بس اوس خو حالات داسې شو چې د دې مثال پیش کېدی شي لکه اوس ته چې دی نو توی مکان داسې دی لکه ګوره په موبایل کې وګوره تا ته د دنیا هر یو ځای دومره نږدې دی چې په لاسو کې دی هماغه شی دی چې کوم هلته دی نو هغه که وینې که نه نو چې تا ته په آلې سره په مشین کې راتلی شي نو الله خپل پیغمبر ته دکه شان هم ښودلی شي او په آواز سره وګورئ دا خو توی مکان شراون غوښتی شو او بسط زمان څنګه شو په زمانه کې ورته الله تعالی فراخي راولي زمانه ورته الله تعالی فراخه کړي
په زمانه کې ورته دومره فراخي راشي چې هغه زمانه که د نورو خلکو دپاره هغه شان وي نو د نبي علیه السلام دپاره الله تعالی برکت پکې واچو او هغه موږ د خپلو بزرګانو په کراماتو کې هم لیدلی دي دغه شان مو د خو خلکو په اوقاتو کې برکت موږ لیدلی دی بعضې خلک ټوله ورځ شپه لګیا وي ایسو نکړی شي بعضې خلک پکې منځونه هم وکړي وظایف ذکر و اذکار پکې هم وکړي د دنیا کاروبار پکې هم وکړي بعضې خلک چې وي نو ورځ شپه لګیا وي ځان کړی او ځان کړی نه مونځ شته نه اودس شته هر شی ورته پرېښودی دي بیا یې مو سر ته ونه رسول او بعضې خلک دي چې هغه مونځ کوي او دوی په الله تعالی کاروبار دکه شان چلی الله تعالی پکې برکت راولي نو بست زمان هم شته توی مکان هم شته الله تعالی نبی علیه السلام ته دواړه راوستل ومې ورته بست زمان راوسته ومې ورته توی مکان راوسته دا د دې زبرګې میاشتې د دې تېرې میاشتې یو 4 ورځې مخکې په 20م تاریخ باندې اکثر علما او محدثین فرمای او مفسرین چې دا وایي د دکې شپه باندې معراج شوی دی خو کوي تاریخ دغه نه دی او نه دا موږ وو چې په دغه شپه د خامخا بنده یا روژه ونیسي یا د څه نور څه وکړي بلکې صرف د برکت میاشت ده دا لګه ده چې نبی علیه الصلاة والسلام له پکې الله تعالی دومره رفعت ورکړی دی دومره عظمت ورکړی دی چې په ټولو انبیاو علیهم السلام کې صرف او صرف نبی علیه السلام ته دا اعزاز او دا فضیلت دا حاصل دی چې الله تعالی په لږ وخت کې د یو مکان نه تر ډېر لرې مکانه پورې بوتلی دی او بیا یې د ځمکې نه اسمانونو ته او اسمانونو نه یې واپس خپل مکان ته راوستی او نبی علیه الصلاة والسلام بیا په هغه ځای کې کور ته بیا راغلو دا د زبرګې میاشت وه 20م تاریخ ډېر علما مفسرین په دې باندې متفق دي چې دا دغه 20م تاریخ لکه د تېرې هفتې د 4 ورځې تقریبا مخکې نبی علیه الصلاة والسلام د حضرت ام هانی چې د علي صاحب خور وه مشره او نبی علیه الصلاة والسلام د هغې کور ته د تره کره تلی او هلته آرام کولو د او اوده کېدو نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمای چې زه اوده شوی لا نه وم پوره چې دغه وخت کې حضرت جبریل علیه السلام په چت راغلو او چت سوری شو زه هغې سره راپاڅېدم خو نیم کښو غوندې اونودګي وه په نبي علیه السلام لکه پرکالي و پرکالي نو چې ما وکتل نو زه دغه وخت کې پوه شم چې حضرت جبریل دی نور کله به جبریل علیه السلام راتلو خو په لاره به راتلو په دروازه به راتلو په دغه وخت کې چت سوری شو الله تعالی حضرت جبریل علیه السلام راولېږلو وایي دې کې اشاره دې ته ده چې دا چت سوری کېږي نو تاله به الله تعالی فضیلت په دې کې درکړي چې تا به الله تعالی په دې چت سوری کولو سره دې ته اشاره شو چې تا به الله تعالی اسمانونو ته وغواړي بغیر د څه آلاتو نه بغیر د څه نور خبرو نه دکه شان به دې الله تعالی پورته وغواړي حضرت جبریل علیه السلام راغلو زه راپاڅولم بیا یې واغستم او بویې تلم بیا ما ځان ولیدلو چې زه په حتیم کې یم چې پاسې نبي علیه السلام حتیم ته لاړو نو حتیم کې نبي علیه السلام مونځ وکړو دغه وخت کې نبي علیه الصلاة والسلام سره حضرت جبریل علیه السلام بیا راغلو او ورته وفرمایل چې الله رب العزت امر کړی دی چې تا له د نن شپې په څلکوټې حصه کې د دې ځمکې او د اسمانونو سیل درکړي نبي علیه السلام فرمایي ما د حضرت جبریل علیه السلام او حضرت میکائیل علیه السلام بعض روایتو کې راځي رالل او زما دپاره یې بوراق ودرولو او د حرم شریف هغه ستنې سره چې کومې سره بوراق ولاړو او نبي علیه السلام د کوم ځای نه په بوراق باندې تشریف فرما او سور شوی دی هغه ستن ما ته هلته کې یو انجینیر دی انجینیر عبدالمنان صاحب حفظه الله او پیر طریقت هم دی چشتي حضراتو کې دی او د حرم شریف اندرون کې دا هغه ډیوټي هم ده او د هغه د لاسو نقشو باندې عمارت هم هو بعضې ځایونو کې د حرم شریف جوړ شوی دی مشر انجینیر دی او اصل له پښتون د کوواټ کرک دی یا د بنو غاړې دغې غاړې دی نو هغه ما ته یو ځل وی راشه نو ستنې یو پیلري دي دا د ترکو خو ترکو ډېر لوی عجیب کار کړی دی هغه یې دا هر څه محفوظ کړي دی
نو چاته داسې عام نه معلومیږي چې دا ستن په څه باندې نښه ده او په کومه نښه باندې پېژندی شي، خو هغه ماته وی ته وګوره دې ګلونو کې لږ فرق شته، وی په دې نورو ستنو باندې دا ګلونه دي او په دې ستن باندې هغه ګلونه هم دي چې نورو باندې دي، خو ورسره یو دوه پاڼې غوندې دي. ما عام وی دا پاڼې اصل کې هغه د نښې دپاره ورکړي دي، د دې نه مراد دوه وزرې دي او دوه وزرو کې هغه د بوراک الوتو ته اشاره ده. خو ما ورته ډېر وکتل، هغه ستن دی ختیم طرف ته ده او کوم چې زمونږ د امام صاحب د مسلک او د مذهب کومه مسله به په څلورو مسلو باندې خوره وه، یو مسله به پکې دلته وه، نو هغه ځای باندې دا الحمدلله هغه ستن او د بوراک هغه ځای موجود دی. د هلته نه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زه په بوراک باندې سور شم. نو حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې بوراک ټوپونه وهل شروع کړل او چتېده او لکه چې مستی کوي په مستی کې راغلو. نو حضرت جبریل علیه السلام ورته وفرمایل چې بوراک ته ولې داسې کوې، دا شوخي او مستی دې ولې کوې، تا ته پته شته په تا باندې هغه څوک کېناستل او تشریف فرما شو او سواره شو چې ټولو کائناتو کې د هغه نه بهتر او افضل بل څوک نشته دی، په مخلوقاتو کې د هغه نه هېڅوک افضل او بهتر نشته. بس وی دغې سره هغه بوراک خولې شو، یکدم خولې شو او په آرام شو، او چې څنګه ورته بیا حکم شوی هغه شان بیا تللی دی. دا بوراک څومره محدثین فرمایي دا بوراک نه د کچرې عمرو او نه د خرې عمرو، یعنی د کچرې او د خرې په منځ کې چې کوم څاروی حیوان کېدی شي دوره نه د کچرې عمره غټ و، د هغې نه لږ کوټې کم او د خرې نه اوچت او سپینو تک سپینو. او دغه بوراک بیا بعضې روایاتو کې راغلي چې دغه بوراک بیا په لاره باندې د نبي علیه الصلاة والسلام نه سوال هم کړی دی او دا یې استدعا کړې ده چې که چېرې ته د الله نه وغواړې او زه ستا په جنت کې هم سورلي شم، نو نبي علیه السلام فرمایل بس ما د الله نه وغوښته ته ما له جنت کې سورلي جوړه کړې. بوراک نبی علیه الصلاة والسلام چې پرې سور شو، یو روایت کې راځي چې صرف حضرت جبریل علیه السلام ورسره وروسته سور شوی دی. خو جبریل علیه السلام نور دی، خو الله تعالی دغه وخت له نور له داسې شکل ورکړل چې نبی علیه السلام پوه شي چې حضرت جبریل څنګه چې جبریل علیه السلام لیدو دقه شانې نبی علیه السلام هغه وخت سره هم جبریل علیه السلام د یو ملګري په حیثیت باندې ولیدو. دا نه شو ویلی چې په کوم شکل کې، خو په یو شکل کې ولیدو چې ورسره کېناستو. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زه هغه بوراک باندې کله سور شم نو هغه روان شو، خو داسې نه روان لکه چې الوته دومره تیز و، او چې تر کومې نظر لګېدو تر هغې پورې هغه بوراک به یو ټوپ تر بله ټوپه وهه. په دغه وخت کې محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په لاره باندې یو ځای کې د ډېرو ښکلو کجورو یو باغونو یو ځمکه راله، نو هلته بوراک کوز شو او بوراک ودرېده. جبریل علیه السلام وی اے رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو را کوز شئ، تشریف راوړئ او دلته دوه رکعاته لمونځ وکړئ. وی نبی علیه السلام فرمایي ما هم لمونځ وکړو، جبریل علیه السلام هم لمونځ وکړو، نفل لمونځ مو وکړو. چې څنګه زه بیا کېناستم نو ما ته وی ودې پېژندو دا ځای دا کوم ځای دی؟ ما وی چې نه ته ووایه. وی دا هغه ځای دی چې ته به هجرت دې ته کې دا یثرب دی او ستا په وجه به مدینه طیبه او منوره شي. هلته نه وی بیا چې کله بوراک روان شو نو څه لږ غوندې مزل یې کړو چې بیا یو ځای کې ودرېدو او ما ته جبریل علیه السلام وی دلته هم تاسو کوز شئ، دوه رکعاته لمونځ وکړئ. جبریل علیه السلام هم دوه رکعاته لمونځ وکړ. نو چې زه دوباره بیا سورېدو ته رالم نو جبریل علیه السلام وی دا ځای دې وپېژندم؟ ما وی نه. وی دا هغه ځای دی چې الله تعالی موسی علیه السلام سره کوم ځای کې کلام کړی دی، دا طور سینا دی چې قرآن مجید کې ذکر دی والتین والزیتون وطور سینین، دا هغه طور سینا دی او دا راځي هم په دغه لین باندې مکې معظمې نه چې بنده
شام ته ځي، زه خپله د شام باډره پورې تللی، نو په لاره باندې اول مدینه منوره راشي، بیا خیبر راشي، بیا تهامه راشي، بیا تهامې پسې مدائن صالح علیه السلام راشي، مدائن صالح علیه السلام پسې مدائن شعیب علیه السلام 300 کیلومیټره پس راشي. دغه مدائن شعیب علیه السلام سره بیا یو باډر دی د فلسطین او د سعودي او د مصر، دا یو باډر دی. هغې باډره پورې موږ لاړو، بیا اپله خو موږ تلی نه شو، ویزه نه وه، او اپله خپل پولیسو لاړو، دلته هم کسانو پولیس والو. موږ هلته بیا یو چینې ته چا ودرولو، موږ ته یې مخامخ فضا وښوله، د لرې نه معمولي یو غر ښکارېدو. موږ ته هغه ملګري وي دلته مې ځکه راوستی چې که نږدې نه شئ تللی، دا ډېر لرې ده، خو بیا هم الله تعالی موږ ته د دې ځای نه ښکاره کوي دی. وی دا غر چې مخامخ ښکاري دا لکوټي معمولي ښکارېده. زه دا وایم چې داسې نه ښکارېده لکه دلته نه زمونږ دا غر چې ښکاري، داسې نه و، لرې ښکارېده، خو شین او دنګ غر و. وی دا کوهي تور دی، خو ډېر د لرې نه مو ولیده. زمونږ والد صاحب حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه، زمونږ ورور مفتي صاحب او د هغې ملګري مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه ورسره ومو. نو دوی هغه وخت کې چې سفر کړی نو دوی کوهي تور ته تلي، هغه ځای ته وی نږدې لړو، شپه وه، خو بیا هم ډېر په ګرانه باندې تلو، او موږ د لرې نه ولیدو. نو دغه لارې چې څنګه حدیث کې راغلي دي، په دکه لارو باندې بنده اوس هم سفر کوي. نو د دکه ځای نه نبي اسلام فرمایي چې زه بیا کې، نو چې دوباره زه کېناستم په بوراک باندې، او بوراک بیا ودرېده، نو بیا دوباره یو ځای کې کوز شو. نو حضرت جبریل علیه السلام یې دلته مونځ وکړه، ما بیا 2 رکعته مونځ وکړو، جبریل علیه السلام هم 2 رکعته مونځ وکړو. نو ما ته جبریل علیه السلام یې ودې پېژنده دا کوم ځای؟ ما ویې نه، هر څه کې به هغه تپوس کولو، ما به لا علمي ظاهروله. نو حضرت جبریل علیه السلام وویل دا تا چې مونځ وکړو نو دا د حضرت شعیب علیه السلام کلی دی، او دا د هغه په کور په خوا کې تا مونځ وکړو، مدائن شعیب علیه السلام. او الله ما ته دا شرف را کړی دی چې دکه ځای ته الحمدلله زه هم تلی یم. شعیب علیه السلام چې په کوم کلي کې و، او هغه معذب ځای دی، نو موږ پکې ډېر ایثار نه شو. خوا کې ورسره د موسی علیه السلام هغه چې کوم ځای نه کوهي نه اوبه راایستې وې، او په کوم میدان باندې هغه ګډې ویزې هغه یې اوبه کړې وې، هغه کوهي خوا ته هم لاړو، او بیا هغې خوا کې هغه باړه هم ده، اوس هم هغه باړه شته، او په هغه ځای کې خوا کې یو جومات و، موږ هلته مونځ وکړو. چې دا روایت ما وکړه ته مې الحمدلله په هغه علاقه کې چې د معراج په شپه باندې نبي علیه السلام مونځ کړی دی، ما ته هم الله تعالی هغه ځای کې د مونځ توفیق را نصیب کړو. دغه ته ویلی شي مدائن شعیب علیه السلام. د دکه ځای نه وړاندې بیا به وراک لاړو، او 2 رکعته مونځ نبي علیه السلام بیا بل ځای کوم دکه کیسه واقعه څنګه مخکې تېره شوه، جبریل علیه السلام وویل دې ځای مونځ وکړه. بیا به وراک ته چې زه راتلم وې، نبي علیه السلام فرمایي جبریل علیه السلام یې ودې پېژنده؟ ما ویې نه. وی دا بیت اللحم د کوم ځای چې د حضرت عیسی علیه السلام ولادت شریفه شوې ده. بس د دکې نه وروسته نبي علیه السلام فرمایي چې زه په بوراک سور شم، نو بیا بل ځای نه یم کوز شوی، بیا سیده چې لاړم نو د بیت المقدس وړاندې بوراک ودرېدو، او زه ترې راکوز شم. جبریل علیه السلام وویل راځه، او یو ګټه وه په هغې کې حضرت جبریل علیه السلام خپل دست او خپل لاس هغې کې هغه ګوته یې ورکړه، او هغه ګټه سوری شوه، او هغې سره یې زما د بوراک او د سورلی هغه پړی هغه پکې واچو، هغه ځای سره یې وتړو، د اسبابو لاندې دا وتړو، ورنه هغه ته نه چرته. خو مطلب دا دی چې دا زموږ سم سفر شروع دی. بعضې علما وایي دا خبره مې ډېره مختصر ځکه وکړه چې په دې وخت لګي. هسې هم د سیرت دا موضوع راته ښکاري موږ د ربیع الاول نه شروع کړې ده، او دا به 6مه میاشت شروع شي. یو 2-3 جمعې به پکې داسې راغلي وي چې هغې کې بسني شوي، نو دا اوږدېږي، خو به هر حال مختصر مې وکړه. بعضې څوک چې وایي چې دا په خوب کې شوي دي، دا سخت خطا دی، او ډېره غلطي کوي، او دا ډېره غلطه خبره کوي چې نبي علیه السلام په خوب کې تللی دی. د دې ما بالله دلایل ویلو چې نبي علیه السلام په خوب کې لاړو، نو بیا معجزه څنګه شوه چې نبي علیه السلام په خوب کې لاړو، نو په خوب کې خو بل څوک هم تلی شي. یاد به ساتئ دا ګورئ د غیرو خلکو نه او د قادیانانو طرف نه دا سازش هم کېدی شي، ځکه نبي علیه السلام عرش معلا ته تللی دی، او الله تعالی غوښتی دی. او روایاتو کې راځي، شیخ الحدیث مولانا ادریس کاندیلوي رحمت الله علیه فرمایي، وایي چې الله تعالی اخیری منتها ته ورسوي، سدرة المنتها ته نبی علیه السلام بوتلو. وایي دې کې اشاره دې ته ده چې څنګه ما خپل کائنات په سدرة المنتها باندې ختم کړل، نو ته مې دې ځای ته ځکه راوستې چې په تا باندې مې د نبوت سلسله هم تام کړه.
دې کې وایي ختم نبوت ته اشاره ده چې سدرة المنتهى نه اخوا کائنات نشته او ستا نه وروسته بل پیغمبر نشته او اخیري هغه مکان ته مې بوتلی چې بل څوک مې ورته نه دی بوتلی نو خپل خلک به وایي همدا به وایي دا خوب کېدی شي دا کېدی شي فتنې راوتې دي یاد ساتئ فتنې راوتې دي پرویزي مخکې فتنه وه د هغه بچي اوس نور هم پیدا شوي دي غامیدي د ډېرو څیزونو نه د غار حرا د لومبنی وحي نه انکار کوي د ډېرو څیزونو نه انکار کوي بس د انګریزانو دپاره لګیا دي هغوی وایي چې دی نه موږ هغه نښې مقدس مقامات هغه د دی د ذهنونو نه وباسو غار حرا نه انکار کوي چې غار حرا ته نبي علیه السلام باندې وحي لومبنی نه ده شوې دا چا ویلي دي وایي چې چا نه دی لیدلی څنګه یې ویلي دي نو اوس ته قرآن به بیا منې چې منې نو ول ما ستا سره څه دلیل دی چې ته خو چې کوم قرآن موږ ته الله تعالی د کومو صحابو په ذریعه را رسولی د هغه صحابو په ذریعه موږ ته الله تعالی دغه حدیث هم را رسولی نبی علیه السلام فرمایي چې بیت المقدس ته ځلم حضرت جبریل علیه السلام یې دننه راځه چې ما وکتل ډېر حضرات موجود ډېر حضرات ما نه پېژندل یو مؤذن راغی هغه بیت المقدس کې اذان وکړو دا شپه ده ورپسې بیا اقامت وشو ټول صفونه تیار دي هېڅوک نه وړاندې کېږي هېڅوک په خپله نشي وړاندې کېدی ولې چاته امر نشته من جانب الله نبی علیه السلام فرمایي الله اکبر زه حضرت جبریل د لاس او د مټې نه ونیسلم او راوستم د امامت په مصله باندې ودرولم او ما دوه رکعته مونځ ورکړو ټولو انبیاء علیهم السلام له چې څنګه ما مونځ ختم کړو سلام مې وګرځو نو ما وروسته وکتل نو انبیاء علیهم السلام صفونه ډک دي ما ته لا پته نشته چې څوک دي خو چې وروسته مې وکتل نو ورپسې ډېر لویه دنیا ولاړه ما ته جبریل علیه السلام وی چاله دې مونځ ورکړو ما وی ته راته ووایه وی 1,40,000 انبیاء چې څومره انبیاء الله را لېږلي دي هغې ټولو له تا امامت وکړو او چې څومره فرشتې دي هغه ټولې تا پسې په دې وخت کې ولاړې امام الانبیاء والمرسلین والملائکه د ټولو ملائکو د انبیاءو او د ټولو رسلو امام نو تاسو وایئ چې څوک د انبیاءو امام شي څوک د ملائکو امام شي څوک د رسلو امام شي نو د هغو به کم شان وي نو هغه څوک چې نبي ني رسول ني او په امت د نبی علیه السلام کې نبی علیه السلام پسې موس کړی د هغوی به کم مقام وي صحابو جماعت ته بل څوک نه رسي د صحابو شان ته بل څوک نه رسي چې امام دا حال له مقتدی له الله تعالی به کم شان ورکړی نبی علیه السلام فرمایي چې څنګه ما مونځ وکړو ما ته حضرت جبریل علیه السلام د انبیاء علیهم السلام ما ته بیا وښول او ملائکو تپوس وکړو انبیاو تپوس وکړو چې دا څوک دی جبریل علیه السلام ورته وویل دا ستاسو امام او خاتم الانبیاء والمرسلین دی نو زما تعارف یې هغوی سره وکړو د هغوی تعارف یې ما سره وکړو نبی علیه السلام فرمایي چې ما مونځ وکړو نو بس فوراً ما ته جبریل علیه السلام وی راځه خو چې څنګه زه راووتم نو بوراک ولاړو او یو روایت کې راځي چې دغه وخت کې د بوراک ضرورت هم رانغی یو کې راځي چې بوراک تللی دی بل روایت کې راځي چې ما ته یو ښایسته ښکلې اندرپایه د سرو زرو نوراني هغه کېښودی شوه او زه پوه شوی نه یم زه په هغې په تکلیف او مشقت سره نه یم ختلی خو هغه ما ته کېښودی شو زه په هغې باندې چې ما وکتل نو زه په اسمانونو کې وم او دا هم کېدی شي چې دغه بوراک باندې نبي علیه السلام د عزت لپاره هم سور شو خو د مزل لپاره سور شو او د اندرپایه ورته د عزت لپاره کېښودی شوه چې تعالی الله تعالی دومره عزت درکړی چې اسمان ته هېڅ چاته اندرپایه نه ده کېښودی شوې تا ته کېښودی شو نبي اسلام فرمایي بس د هلته نه زه بیا په اسمانونو باندې لاړم او هغه د اسمانونو سیل چې دی هغه بیا د معراج دی الله تعالی دې د نبي علیه الصلاة والسلام د شان رفیع هغه برکات د ټول امت او زموږ ستاسو نصیب کړي صلی الله تعالی علی خیر بس مختصر و امرونه
الله تعالی دې درله خیر درکړي او د رشتې تاویلې دي بس په دغه نه پوهېږم 12مه مراقبه ده الله تعالی دې درته خیر درکړي او ته کوه مراقبه کې مې درته اجازت ده د څلورو سلسلو چې زه وایم ته په دعا کې اکثر دا یادې د څلورو سلسلو نه مراد مشهورې څلورې سلسلې دي ورنه زمونږ حضراتو ته په 7 سلسلو کې هم اجازت شته سلاسل سبعه کې بابا حاجي صاحب رحمت الله علیه مولانا عبدالرازق صاحب رحمت الله علیه ته اجازت خو څلور سلسلې دي قادریه مبارکه د ټولو نه اولنۍ او زړه او قدیمه سلسله ده ورپسې نقشبندیه ده ورپسې چې ده نو بیا چشتیه او بیا سهروردیه ده سهروردیه چې ده نو اوس داسې مروجه نه ده لکه څوک د هغې مطابق بیعت چا سره نه کوي هسې تبرکان په بیعت کې راولي خو باقاعده د سهروردیې اسباق هغه کوي نو هم د چشتې په شان وي د قادریې مبارکې موجد به وو او چې د هغې ترویج او اشاعت الله تعالی د چا نه اغوستی دی هغه د شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه او د نقشبندي خواجه بهاءالدین نقشبند رحمت الله علیه سلسله کې وګورئ او د چشتي چې دی نو خواجه نظام الدین چشتي رحمت الله علیه او د سهروردیې خواجه شهاب الدین سهروردی رحمت الله علیه سهروردیې ګورې ډېره اوچته ښکلې او مبارکه سلسله د حضرت شیخ سعدي رحمت الله علیه د دې د بانی نه بیعت او خلیفه مجازو دغه د سلسلو تفصیل نور خو به بیا بل وخت کې انشاءالله د نبی علیه الصلاة والسلام والدین د نبی علیه الصلاة والسلام د بعثت نه او د بلوغ نه وړاندې هغه وفات شوي دي نبی علیه السلام لا پیدا نه د مور په ګېډه چې حضرت عبدالله وفات شو او بیا نبی علیه السلام ډېر ورکوټ چې حضرت آمنه وفات شو هغه ټوله واقعه ذکر شوې ده د دوی د اسلام باره کې بعض علما سکوت اختیاروي او یو حدیث موجود دی نبی علیه السلام فرمای چې مال الله تعالی داومه او کرامت او معجزه او فضیلت راکړو چې زما مور او پلار ما ته الله تعالی ژوندي کړل هغوی په ما ایمان راوړ او بیا وفات شو